سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو ستاسو ادبي ورور اسامه خاموش یمه په دغه تمه چې روغ جوړ به یئ او د ژوند نه به مزې اخلئ. نوی غزل مې لیکلی دی، الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي وایي. دا چې ستا د محبت څومره اثر دی، دا چې ستا د محبت څومره اثر دی، د دې زړه نه مې بس یو الله خبر دی. واه ډېر ښه. او ایسوک مخیا ته چرته رانه لاړې، ایسوک مخیا ته چرته رانه لاړې، تا پسې تلی د سترګو مې نظر دی. او چې په نیمه شپه پردو کوڅو کې ګرځي، چې په نیمه شپه پردو کوڅو کې ګرځي، دا یې نښه ده چې دا سړی لوپر دی. واه حد دی ډېر. او چې تمیز د مشر کشر پکې نه وي، چې تمیز د مشر کشر پکې نه وي، که ډګریانې ورسره وي بیا هم خر دی. او دغه کس د مور او پلار ازار وهلی، دغه کس د مور او پلار ازار وهلی، ځکه سیرې ګریوان ګرځي در په در دی. او دغه شعر دی زما یو ملګری دی اظهرالدین لاله، هغه ته دي دغه شعرونه ډالۍ مسافر دی. وایي زه په کومه خوله خندا وکم حیران یم، زه په کومه خوله خندا وکم حیران یم، چې د ګل په شان لالی مې مسافر دی. واه ډېر زه په کومه خوله خندا وکم حیران یم، چې د ګل په شان لالی مې مسافر دی. او خاموش هر وخت د خپل ځان سره لګیا وي، خاموش هر وخت د خپل ځان سره لګیا وي، یا مین دی او یا هسې ساوتر دی، یا مین دی او یا هسې ساوتر دی.